بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی برخه د چین د تجارت په هکله. تاسو سره مې ژمنه کړې وه چې پرته له پیسو زه به تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو له چین څخه کاروبار وکړئ، او دا ټول هغه اپلیکیشنې دي چې تاسو پکې د چین د کاروبار په باره کې زده کوی شئ. اوس تر ټولو لومړی موږ باید ځان پر دې خبره پوه کړو او سر مو خلاص کړو چې د چین څخه کاروبار څنګه کیږي. دغه کومې برنامې چې تاسو ګورئ 16 88 د علي ایکسپریس د ایوګو د علي بابا ډاټ کام د میډ ان چاینا ټیمو ایمازون او داسې نور اپلیکیشن هم شته دي. اوس دویمه خبره، راځو له چین څخه د خریدارۍ لپاره د خلکو نظرونه بیا موږ راځو خپل کورس. ځینې خلکو تاسو ته وایي چې تاسو د سوپر بای یعنی هغه اپلیکیشنو په ذریعه باندې خریداري وکړئ. ډیری به تاسو په دې کې تجربه لري، په کمنټ کې ماته ویلی شئ چې تاسو پروډکټ راغوښتی وي، بیا هغه پروډکټ صحیح نه وي. که چیرته د چین ټول اپلیکیشنونو کې پروډکټونه صحیح وي، نو بیا ولې ټایمو چې هم چینیز اپلیکیشن دی، له ده نه مستقیما چې اروپا ته تاسو ډایرکټ پیسې ورکوی شئ، ولې خریداري نه کوئ؟ ځکه چې نوم یې بد دی چې د ده پروډکټ ښه نه وي. دا ټایمو، دا 1688 یوګو، پندودو او نیها او نور اپلیکیشنې هم زما همدلته ما سره شته چې دلته په دې فایل کې نه دي پرتې، دا ټولو نه خریداري کېږي. ولې؟ پروډکټ کوالټي تا ته هغوی تضمین نه کوي. نو راځو که چیرته تاسو په رښتیا سره غواړئ تجارت وکړئ او مطلب یا له ده اپه واخلئ او علي بابا، دا علي بابا او 1688 چې دي دا د یو کس، فرق دا دی چې دی د چاینیز لپاره جوړ کړی او دی د انټرنیشنل یوزرز لپاره جوړ کړی دی علي بابا ډاټ کام. نو که چیرته د دې نرخونه نسبتا د علي بابا څخه ټیټ دي، خو که چیرته تاسو غواړئ له ده څخه خرید وکړئ، تاسو باید په RMB ورته تحویلي وکړئ. دویم باید ستاسو لوکیشن په چاینا کې. د دې لپاره بیا سوپر بای او نیها او ځینې نور خلکو همدا بیرته همدې چینایانو طریقه جوړه کړې ده چې تاسو کولی شئ د هغه طریقه دا پروډکټ واخلئ. خو بیا هم دوی تاسو د پروډکټ تضمین نه کوي چې پروډکټ به موږ چک کوو چې ښه یي که خراب وي موږ بیا درته ریفنډ کوو. هغه فقط تاسو باندې ستاسو د پروډکټ خرید او پروسس کې هغوی خپله ګټه ګوري، نور ستا په قصه کې څوک نه دي. که چیرته ته غواړې چې د دغه پروډکټ کیفیت هم چیک کړې، تا باید داسې کس سره خبرې وکړې چې هغه تاته ووایي چې هو زه درته د پروډکټ کوالټي هم چیک کوم. د لیږلو سره سره خوا کې د پروډکټ کوالټي تاسو باید داسې سپلایر پسې وګرځئ. اوس راځو د دې برنامې انټروډکشن ته په کوم ترتیب استعمال کو او څنګه کولی شي. راځو 1688 دا یو چینیز اپ دی. په دې کې به تاسو ته خلکو مختلف ویډیوګانې ښودلي وي چې والا د ځینه داسې پروډکټ واخلئ، د ځینه داسې درته وایي چې مطلب کلیوالانو تاسو وګورئ په دې کې څومره ارزانه جنسونه دي. ارزانه جنس ښکته کوالټي، دا یو نارمل سیناریو ده، په دې کې تغییر نه راځي. اوس که زه غواړم مطلب یو پروډکټ واخلم، د هغه دپاره له دغه ځای نه نرخونه د مارکیټ نه ښکته دي، د نورو برنامو نه. که چېرته غواړم زه له دې ځای خریداري وکړم، نو زه باید پر څه شي باندې پوه شم؟ سپلایر باید په چاینا کې ولرم چې پروډکټ چیک کړي، مستقیما باید پروډکټ وانخلي. نو زه غواړم چې د یو پروډکټ قیمت چیک کړم. له دې نه مخکې ته باید په مارکیټ کې خپل هدف دې ټاکلی چې څه ډول پروډکټ خرڅول غواړې. اوس خصوصا لکه وینټډ دی، د وینټډ لپاره چې ته مال غواړې، ته باید پروډکټونه چیک کړي چې کوم پروډکټ ستا لپاره ګټه کې، ستا کسټمرز کوم پروډکټ غواړي. دغه کوډ دی که نه. اوس موږ مطلب غواړو چې دا واخلو، په ده کلیک کوو، عکسونه یې موږ وکتل، قیمت یې 19 RMB دی چې تقسیم یې کړي شاوخوا 19 RMB چې موږ تقسیم کړو کېدای شي شاوخوا $3 شي. نو دغه کیفیت یې بیا تضمین نه دی چې د دې کیفیت څنګه دی. نو دا باید تاسو یو سپلایر ولرئ چې هغه تاسو ته دا چک کړي. دویم دا دی چې دا کله ته اخلې، دلته بیا ټوله خبره شروع کېږي. هغه د 19 قیمت څو روپیو ته لاړه، 19 موضوع دا فقط دغه ځای نه خلک لګیا دي نظر ورکړي. کله چې ته په عملي ډول اخلې قیمت څو روپۍ شو، 26. په دغه کلیک کوم، مطلب زما په کار دی نارمل ایکس ډبل ایکسل چې په 26 روپۍ دی یو دانه. اوس دلته 26 روپۍ پروډکټ شو 15 RMB. دلته وګورئ ښه، زه یې تاسو ته وښیم. دلته دغه وګورئ 15 RMB د ده کرایه شوه. نو دا د 26 نه لاړو
15 نه بیا مثلا 19 بیا شپږ جمع 15 شپږ جمع 15 دا شو زمونږ مکمل 100 روپۍ کیږي 11 روپۍ چې تقسیم کی 11 تقسیم د 0.8 نو دا مونږ تاسو ته تمامیږي په 4.8 په مونږه که کلکولیټر ته راشو تاسو همیشه که غواړئ چې د پروډکټونو قیمت مو معلوم کړي یا له آرمبوي پیسې سیستم هم درته ښیم چې مطلب آرمبی په کوم سیستم باندې تاسو ډالرو یا یورو ته اړولی شي دغلته به زه سرچ کومه کالکولیټر تاسو وګورئ کالکولیټر ته راځو نو هغه قیمت یو 26 جمع 15 روپۍ کراوه چې تر ګدامه راورسیږي نو 100 روپۍ کیږي 11 روپۍ دغه 11 به تقسیم کړئ د 0.8 وبخښئ دا باید اول مساوي کړو د مساوي 11 بیا تقسیم د 0.8 نو هغه کوډ چې دی په څو تمامیږي په 4.8 ډالر 4.8 ډالر چې ویر هاوس ته راورسېدو د هغه نه وروسته که چېرته کوالټي ښه وه خو ښه خبره که چېرته کوالټي ښه نه وه نو په ده باندې 15 روپۍ جمع د دې 11 سره جمع 15 روپۍ چې بیرته لګي 15 روپۍ 14 روپۍ د دې کوډ قیمت کیږي او که چېرته کوالټي ښه وه نو همدغه 11 تقسیم 0.8 نو دا د کیږي تقریبا 0.8 تقریبا 4.2 روپۍ یا 4.8 ډالر د دې قیمت شو اوس چې دا تاسو ته مطلب برابریږي پیک کیږي یعنی چې ویر هاوس خپله یا مغه ایجنټ چې خپله ګټه پرې واچوي یا مثلا زموږ کمپنۍ یا بله کمپنۍ هر سورسینګ کمپنۍ چې تاسو ورسره ډیل ته ورسیږي که هغوی پرې خپله ګټه هم اضافه کړي نو تقریبا 4.8 جمع په یو کوډ باندې مطلب کې یو سړی تاسو نه $1 ګټه واخلي 15.8 هغه کاټن پیکینګ هر څه سره فکر وکړه دا تاسو ته $8 تمامیږي $8 یو کوډ درته تمامیږي په بله ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښایم چې دا کرایه حساب یې څنګه دی یعنی تر هر ملک کې چې تاسو هستئ د هغې کرایه څنګه راځي هوایي دی زمیني دی دغې سیستمونه دي بیا د دې کې د پروډکټونو په باره کې چې پروډکټونه ټول یو شان دي که نه دي او د هغوی د کوالټي څنګه موږ پوه شو چې کوم ښه کوالټي پروډکټ دي کوم ښه کوالټي پروډکټ نه دي او څومره باید خریداري وکړو دغه ټول به انشاءالله تعالی په نورو ویډیوګانو کې نوبت په نوبت باندې به انشاءالله زه په نورو ویډیوګانو کې پرې خبرې وکړم دا سیریز در سره تعقیب کړئ که غوښتل مو چینل در سره سبسکرایب کړئ او که نه هېڅ ستونزه نشته انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به هم پر ده باندې دغه درس ته به موږ ادامه ورکړو چې څنګه موږ خپل پروډکټ انتخاب کړو د پروډکټ د انتخاب نه وروسته کرایه څنګه راځي او خپل سپلایر څنګه پیدا کړو او سپلایر سره څنګه خبرې وکړو داسې نور هم ډېر پوینټونه دي نو انشاءالله تعالی زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په تمه اوسئ اکاونټ کې تاسو کتلی شئ ښه وخت کامیابي مو غواړم خدای پامان